وګوره تازه کابل کې تازه به له خیره کابل کې د مدرسې د غم وټاکو. هاي الله خو دې اول تاسو نور اوري پوه شوې او الله تعالی بیا راوړه چې بیا سره سپین میدان کې بیا وډازو پوه شوې موږ او تاسې دا په قسم پالي قسم می کړه ملاوانه ولو موږ مکه نظر زلاوانه قسم درته دا په کوم قسم شپږ ورونه سو کوم شپږ وړه پیدایان نه کړل اول بزایم بیا برابر شي ګرونه چې فدایان شي کور کې خو به ماشومان او میرمنې وي. دغونه دولت لرم څونه بلارې دغونه لرو تقریبا دغونه لرو چې په خپل وزاره وچلو. ها او که تاسې مړه شئ د هغه نه وروسته به هم فامیل ګزاره پرې کولی شي. الله خو مشته دی خو د هر چا شته الله خو د هر چا شته خو بیا به داسې ناز د هغه څوک نه ورکوي که نه. دا ووایه دا ټرمپ له کومه پیدا د ټرمپ دغه چې دی ښه چې ورته وایي هیبت الله د هیبت الله په نیولو باندې تقریبا $1,000,000 جایزه ټاکل شوې ده. ښه داسې به ادرس را پیدا کړه 15 لکه ستا 15 لکه زما واکشه دغه جایزه داسې مخکې مې کوي چې پراته وي چې یې وکړه. نه اوس خدای افغانستان کې د هغه وخت خو پته نه لګېده اوس خو تاسې وایئ چې افغانستان کې دی. بېغمه شئ زړونه مه لګوئ چې موږ ژوندي یو قرآن درته خورم چې د دې افغانستان دپاره ځان ټوټې نه کړم خبرې په خدای که یو دې خاوره چاته پرېږدي یو خو دوبۍ کې یې زما که نه وطن ته ځې او ته خو دا اوس هم تللی شم دا اوس خو چې موږ لاړ شو وطن ته بیا به تا ممنوع الدخول اعلان کو لکه دوستم چې 3 کاله په ترکیه کې کېنولی و تا به ممنوع الدخول اعلان کو افغانستان ته به نشي را داخلې دی څه به کوي بیا شته د زمرونه لرم په خدای قرآن ورونه دې دلته ګټه لیږم بیا زیو ته لیږم که نه ورونه دې زمریان دي د هغوی هم لکۍ شته که نه شته دا یې ته چې خبرې کوې چې نو ته وایې چې زمریان دي چې زمریان برید خو حمزه خان مبین ته ویلی دی چې د چارجر رقم برید د چارجر د تار په څیر دا هغوی هم د چارجر د تار په څیر دی که بل ډول تاسې ولته د حمزه څوک دی حمزه یو پښتون ځوان دی قسم چې یو سړی په کومه خاوره کې پیدا شو په کوم پاسپورټ ملک په بار ملک ته راغی چې هغه هغې پاسپورټ ته هغه نه شو وفادار نه شو په قسم په الله کې ستا پاسپورټ ته 20 کاله مغه وفادار شي ستا خاوره ته 20 کاله مغه وفادار شي. نو داسې خو سراج الدین حقانی هم د افغانستان پاسپورټ ته نه دی وفادار شوی د پاکستان پاسپورټ یې اخیستی د برادر هم د پاکستان پاسپورټ اخیستی امیر خان متقی هم اخیستی عباس تانکزي هم اخیستی نعیم وردګ هم اخیستی سهیل شاهین هم اخیستی د ټولو د پاکستان پاسپورټونه اخیستي د افغانستان پاسپورټ ته نه دی وفادار نو بیا به افغانستان ته څه وفادار شي څنګه نه دی وفادار خپل ملک اخلاص کو خپل ملک غلامۍ نه آزاد کو چې ښه آزاده ګرځي ټول افغانان ښه کار یې پکې روان کړی کابل نه راته ښه کیسې راته جوړ کو نور چی ترې زه وغواړم کابل یې جوړ کړ د کابل کوم ځایونه یې جوړ کړل ټول کابل یې ښایسته جوړ کړی افغانستان کې ټول ځای کې کارونه روان دي الحمدلله. ته د کوم ځای زه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کاپیسا کې څونه کار کړی درته څه درته جوړ کړي دي کاپیسا خو الحمدلله پخوا نه جوړه نه ده څنګه ده جوړه ده ښه ښایسته جوړه ده هر څه چا جوړه کړې دا طالبان جوړه کړې چا جوړه کړې نه پخوا چا جوړه کړې وه پخوا نو تاسو پکې چې نو دا اوس پکې کوم کارونه پکې طالبان وکړل څومره یې پکې وکړل پورونه یې جوړ کړه سړکونه یې جوړ کړه نور چی وکړي راته بې الهي نصرت که همداسې شته اوس دونه الحمدلله افغانستان کې چې کومې پیسې دي ولاکه دي په نړۍ کې خو تاسو خو پټولې
دا خبره خوشته دغه د میدان وردګو کې چې کومه چاري جوړه کړې و هغه د توفدانه یو موټر سایکل والا و هغه چاري کې درزونه پیدا شوي دي اوس ورته مولا اساسا خون تعویز کړی دی هغه چاري ته چړنګ نسی دا تعویز بر اختیار ته جوړ کی دا اوسایس تبلیغات نه از تبلیغات نه دي د هر کله پانی خبر خور کړی وي تعویز ورته کړی څاختونه ورته کړی دي اوس سوای دا وړنګ شي کورانه بنشي ستاسو تبلیغات مکوئ راشي وطن ته راشي خپل وطن ته وفادار شي خپل وطن جوړ کی پرېږي دا تر څو د اروپا کې وطن خو تم تللی وطن ته ولې تللی و مسلمان ما وطن ته بیا یو ته تللی زه خو ما غوښ دا د 2 میاشتې کوم بیا روان یم بیا د 2 میاشتې بیا راځم زم ورځم دا 5 میاشتې مخکې تللی و مالته مې 2 میاشتې تیرې کړې بیرته راغلم ما ول د خپل کار او چاته پرې خو دې نشي ملاقات راوړې ول لږه سرمایه پیدا کوم چې وطن ډېر کاروبار شروع نه راځي امام دلته خپل کار دی کني زم دراتلم بیا اتله نشته